د سوات په یو ډیر ښکلي او زرغون کلي کې جمشید نومي یو ځوان اوسېدو. هغه یو محنتي کسان و. خپله یوه ټوټه ځمکه یې لره چې په ډېر اخلاص به یې پکې کار کاوه. د جمشید ژوند ډېر په سکون او خوشحالۍ روان و. هغه به سهار وختي پټیو ته تلو او د حلال رزق ګټلو لپاره به یې تر ماښامه په خپلو پټیو کې سختې خولې تویولې. د هغه مېرمن زبیده یوه نیکه وفاداره او صابره ښځه وه. هغې به په ډېره مینه د خپل خاوند خدمت کاوه او په لږ رزق به یې د کور برکت او سکون ساتلو. د دوی په کور کې 2 معصوم ماشومان وو، زلمی او رڼا، چې د هغوی په مینه ناکو خنداګانو به د جمشید د ورځې ټوله ستړیا او غمونه په یو منډ کې ختمېدل. جمشید په تل دا ارمان کاوه چې خپلو ماشومانو ته ښه تعلیم او ژوند ورکړي، خو هغه نه پوهېدو چې د ده دا شوق په یو ورځ د ټول کور د تباهۍ سبب شي. یو کال په کلي کې میله وه. جمشید میلې ته لاړ او هلته یې خپل یو پخوانی ملګری شیر عالم ولیدو چې یو ډېر چالاکه مکار او بدنامه قمار باز سړی. شیر عالم کلونه مخکې خپل هر څه په جوارۍ کې بایلي وو، خو هغه د باز راتلو پر ځای اوس هم په کلي کې د نورو ساده خلکو د بېلارې کولو په لټه کې ګرځېدو. جمشید په اول کې انکار وکړو، خو شیر عالم په ډېر مکر ورته ویل چې دا قمار نه دی، دا خو بس یوه تفریح ده چې انسان پکې په لږ وخت کې ډېرې پیسې ګټلی شي. جمشید کښېناستو او په اول وار کې یې څه پیسې وګټلې. د ګټې په لیدو د هغه په سترګو کې د لالچ یوه عجیبه رڼا پیدا شوه او د هغه نیت او عقل دواړه وښوېده. هغه ته اوس د ټولې ورځې خوارۍ او مزدوري د دې اسانې ګټې په وړاندې ډېره کمه ښکاره شوه او همدا د هغه د ویرت ایست او ژوند د بربادۍ او لنګام. ورو ورو جمشید هره ورځ د قمار اډې ته تل شروع کړل. د هغه هرې ورې پټې شاړ پاتې شول او فصلونه یې د اوبو او محنت نه بغیر په ولاړه وچ شول. زبیدي چې دا بد حال ولیدو نو په ژړا شوه او ورته یې ویل: جمشید خانه، دا د حرامو مال دی، دا به زموږ کور ایره کړي، د خدای لپاره دا کار پرېږده. خو جمشید په غوسه ورته ویل: ته ښځه یې، ستا په دې کارونو څه کار؟ زه دا هر څه ستا او د خپلو ماشومانو د خوشحالۍ او محلونو جوړولو لپاره کوم. د قمار نشه له هر زهر نه بده د جمشید په اوس ټوله شپه له کوره غایب و او سهار به په ډېر پریشانه حال کې تش لاس او مات زړه کور ته راتلو. یو بده شپه هغه ډېرې پیسې وبایلې. د پور د خلاصولو لپاره یې د کور میخه خرڅه کړه چې د خپلو معصومو ماشومانو د شیدو یوازینۍ وسیله او د کور شتمني وه. څو ورځې وروسته یې خپله غوا هم خرڅه کړه، خو د قمار تندی نه ماتېدله. هغه غوښتل چې بایللې پیسې په هره بیه بیرته وګټي، خو هغه به یې نور هم بایلې. نوبت دې ته راغلو چې جمشید خپل غویان هم یو په یو خرڅ کړل. اوس هغه سره د کلي لپاره هیڅ نه و پاتې او پلارنۍ ځمکه یې هم په قرض کې بنده شوه. یو ماښام هغه ډېر پریشانه و. شیر عالم ورته په خندا ویل: جمشید خانه، بخت دې نن هم خراب دی، که ډېر همت لرې نو خپله ځمکه په دا ولګوه، شاید وګټې. جمشید په جنون کې و. هغه خپله ځمکه هم په دا ولګوله او په یو ساعت کې خپله پلارنۍ جایداد د قمار په میز باندې د تل لپاره له لاسه ورکړ او بایلو. اوس جمشید سره هیڅ نه و پاتې. هغه د سړک سړی شو، خو د قمار پیریان د هغه په سر داسې سپاره و چې د خپل کور د تباهۍ هیڅ غم ورسره پاتې نه و. شیر عالم په طنز ورته ویل: اوس خو دې هر څه خلاص کړل، زه کور ته لاړ شه. ویده شه، دا لوبه صرف د زړه ورو او ډېر همت والو خلکو کار دی. جمشید په چیغه ویل: ونه، لوبه لا ختمه نه ده، زه لا هم یو څه لرم چې په دای ولګوم او خپله بایلې ځمکه او مال بیرته له تا نه وګټم. ټول خلک حیران شول چې د سره خو نور هیڅ نشته، خو جمشید په ډېره بې غیرتۍ ویل: په زما کور، زما ښځه او زما بچي ټول په دا دي او زه یې لګوم. په اډه کې مرګونی خاموشي خپره شوه. حتی نورو ګناهګار جواریانو هم د شرم نه سرونه ښکته کړل، خو بېرحمه شیر عالم په ډېر خوند او کبر سره وخندل. شیر عالم پته واچوله. د جمشید لاسونه د خوف او جوش نه لړزېدل. کله چې پته خلاصه شوه نو جمشید خپله غیرت، ناموس او اولاد هم په جوارۍ کې وبایل. هغه د یو مړي غوندې د اډې نه راووتو. هغه نه پوهېدو چې اوس به په کوم مخ کور ته ځي او زبیدې او ماشومانو ته به څه ځواب ورکوي او څه به وایي. نیمه شپه وه چې شیر عالم د خپلو غندګانو سره د جمشید حویلۍ ته ورسېدو او په دروازه یې په ډېر وحشت او بېرحمۍ سره زورورې لفتې وهلې چې دروازه ماته کړي. زبیدي چې په ډېره ویره دروازه خلاصه کړه او مخامخ یې وسلوال خلک ولیدل نو د ویرې نه یې زړه په درزا شو. د یو ډېر بد خبر په تمه شوه. شیر عالم په کبر او غرور ویل: دا کور اوس زما دی او تا او ستا بچي هم زما ملکیت یې، ځکه ستا بېغیرته خاوند تاسو ټول نن په قمار کې بایلي. زبیدي چې دا خبر واورېدل نو لکه اسمان چې ورباندې راپرېوتو، هغې چیغه کړه او په سر یې خاورې واچولې او په زوره زوره یې فریاد، ویر او ژړا شروع کړه.
هغې جمشید ته وکتل چې په یو کونج کې سرزوړند ولاړ و. زبیدې په ژړا وویل: جمشید خانه، لعنت ستا په غیرت شه، تا زموږ د ایست او معصومو ماشومانو سودا وکړه. معصوم ماشومان په ژړا د خپلې مور د کمیس سره ونښتل. د زبیدې دردناک فریاد ټول کلی راویښ کو او کلیوال په هیښناکه حالت کې د هغوی کور ته راجمع شول. د کلي ملک چې کله په دې بېغیرتۍ خبر شو نو خپله وسله یې راواخیسته او حویلۍ ته راغلو چې د پښتونولۍ په نوم د دې غټ ظلم او بېشرمۍ مخه ونیسي. ملک شیر عالم ته په جلال کې ویل: به دا زموږ پښتونولي نه د انسان د سودا شی نه دی، ستا دا بېغیرتي زموږ په غیرتي کلي کې په هېڅ بیا نه چلېږي. ملک خپله یوه قیمتي ټوټه ځمکه شیر عالم ته ورکړه او د زبیدې او ماشومانو خلاص یې وکړو، خو جمشید یې د ټول کلي او کلیوالو په وړاندې په ډېر ضد سره ودراوه. ملک ویل: جمشید، تا د پښتون نوم خاورې کړو، ستا په وجود کې د غیرت یو قطره هم نشته، نه پس زموږ په غیرتي کلي کې ستا هېڅ ځای نشته. جمشید په هماغه شپه په ډېر ذلت سره د کلي نه ویستل شو. خلکو ورباندې لعنتونه وویه او هغه په تورو تمونو کې د کلي نه د تل لپاره ورک شو. کلونه تیر شول. جمشید په پردیو ښارونو کې مزدوري کوله. هغه به د خلکو لوښي مینځل او په سړکونو او د غریبانو په اډو کې به په بد حال کې ویده کېدو. هغه به چې کله د ډوډۍ کومه وچه مړۍ خوړله نو د زبیدې او د ماشومانو ژړا به یې غوږونو کې انګازې کولې او لکمک به یې د پښیمانۍ له وچې په ستوني کې بنده شوه. هغه په دې کلونو کې ډېرې پیسې وګټلې خو په هغو کې برکت نه و. هغه بس د خپلې ګناه په اور کې سوځېدو او د پښیمانۍ او ذلت ډک ژوند یې تېراوه. یو وخت داسې راغلو چې جمشید ډېر سپین ګیری او کمزوری شو. هغه پرېکړه وکړه چې یو ځل خپل کلی او د خپل وران کور دیوالونه او د پلار قبر وګوري. کله چې هغه په شلیدلي لباس کې کلي ته ورسېدو نو هیڅوک یې نه پېژندل. هغه د خپل کور په دیوالونو لاسونه وهل او د توبې او پښیمانۍ ډکې اوښکې یې تویولې. هغه خبر شو چې زبیدې په ډېره سختۍ ماشومان لویان کړي دي او اوس هغوی استمن ژوند لري، خو هغوی جمشید د پخوا نه مړ ګڼلی او د زړه نه یې ایستلی دی. یو ورځ جمشید د کلي د جومات په یو کونج کې په سجدې په حالت کې ساه ورکړه او دا د یو بېغیرته جواري د عبرتناک انجام وروستۍ نښه وه.